دغه ازموینې پر مهال د بلخ ولایت د پوهنې رئیس ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د لارښوونې پر بنسټ د 1,00,000 بستونو څخه نږدې 1500 بستونه د بلخ ولایت دینی مدرسو ته ځانګړي شوي ول چې تېره ورځ د مزار شریف ښار په حضرت علي روضې جامع جومات کې نږدې له 2000 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې 1415 کسان به د استادۍ په برخه کې جذب شي. ما تقریبا 2000 نفر ثبت نام کرده بودیم که از 2000 نفر 1445 نفر ما باید را کامیاب بسازیم، چون که سهم ولایت بلخ از بسته هایی که از وزارت معارف آمده 1445 بسته است. ښاغلي شهید خیل ویل چې په دې ازموینه کې 115 ښځو هم برخه اخیستې وه چې په وینا یې په بلخ ولایت کې 545 دیني مدرسې ثبت او راجستر دي چې بریالي کسان به له ازموینې وروسته په یادو مدرسو کې په کار وګمارل شي. د 1445 بست 185 استادای وناس است، متباقی استادای ذکور است و در ولایت بلخ الحمدلله 554 مدرسه ما داریم خصوصی و تقریبا 5500 استادا داریم. په همدې حال کې یو شمېر کسانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی د ازموینې شفافیت څخه خوښي ښایي. امتحان الحمدلله امتحان شاید شما خبر باشین امتحان خاطر تعیین بست اساتید مدارس است که از طرف معارف برگزاری شده خاطر معاشات اساتید و الحمدلله روند امتحان خیلی خوب و شفاف روان است دیگه. الحمدلله امتحان خوب است، سوالاشون متوسط است، نه آسان است نه قدر سخت است. د یادونې وړ ده دغه ازموینه د مزار شریف ښار حضرت علي روضې په جامع جومات کې د بلخ ولایت والي په ګډون د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو په شتون کې واخیستل شوه.